अस्सलाम वालेकुम। احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو دبی کې کم لاک ډاون یا بندیز چې لګیدلی په دې کې بهر تلو لپاره به تاسو پرمیټ یا اجازتنامه اخیسته د کوم لپاره به چې آنلاین رجسټریشن کیدو نو اوس په دې کې د دبی پولیسو لخوا نوي تغیرات رامنځته شول. د دې تغیراتو خبرول نه مخکې که چیرې د چینل ته نوي وئ دا چینل زنونو سره سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره هم شریک کړئ. ښه په دوبۍ کې چې کوم لاک ډاون یا بندیز شروع شوی په دې کې د بهر تلو لپاره پرمیټ یا اجازتنامه اخیستی کیږي. د کوم لپاره به چې آنلاین ځان رجسټر کوئ هغې نه پس به تاته اپروول درکوی کیږي. نو اوس په دې کې د دوبۍ پولیسو لخوا 3 بدلونه پکې رامنځته شول. اول بدلون چې پکې راغلی که اوس تاسو د خوراک څیزونه یا دوایي لپاره کوم درملتون ته ځئ نو اوس به تاسو په 3 ورځو کې یو پیره پرمیټ یا اجازتنامه درکول کیږي. مخکې خو داسې و که چیرې به تاسو یو پیره پرمیټ واخیستو نو بیا تاسو کوی شئ چې په ورځ کې 2-3 ځلې پرمیټ واخلئ. خو اوس یې په دې کې سختوالی راوستی. که چیرې هم تاسو دوایي یا خوراکي څیزونه اخلئ نو تاسو ته به په 3 ورځو کې یو پیره پرمیټ درکول کیږي. د هغې تر څنګ بل کوم بدلون چې راغلی هغه دوبۍ کې په هغه ځایونو کې کوم ځای کې چې لاکډاون سخت دی هلته که چیرې تاسو بینک یا ATM ته ځئ نو په 5 ورځو کې به یو ځل تللی شئ. معنا دا چې په 5 ورځو کې به یو ځل تاسو ته پرمیټ یا اجازتنامه درکول کیږي. دا مثال په ډول که چیرې تاسو نن د بینک تلو لپاره پرمیټ یا اجازتنامه واخیسته نو دوباره چې ته ATM یا بینک ته ځې د هغې پرمیټ حاصلولو لپاره به 15 ورځې انتظار کوې. 15 ورځې بعد به تاسو د ATM یا بینک ته تلو لپاره اپروول درکول کیږي. او بل چې کوم بدلون پکې راغلی هغه وخت درته مشخص کړی چې د تګ راتګ وخت کې به صرف 3 غنټې وخت تاثري د 3 غنټو نه زیات وخت نشي ورکوی. نور قوانین همغه شانتي دي خو په دې کې ډاکټر اپاینټمنټ ترې لرې کړی شوی دی. وجه یې دا ده چې اکثرو کسانو به د دې نه غلطه استفاده کړه. خلکو ته به د ډاکټر اپاینټمنټ په وجه اپروول راغو او دوی به پرې نور کارونه کول نو د دې له وجې ډاکټر اپاینټمنټ ترې لرې کړی شوی دی. نو دا لاکډاون یا بندیز کم چې په دوبۍ کې لګېدلی دی دا به نورو ورځو ته هم وغځېږي. کم چې دوی مخکې 2 هفتې وخت ورکړی خو دا به نوره ټایم هم واخلي. په دې کې شرایط نوره هم سخت کړل ولې چې زیات شمېر کسانو به کم چې اپروول اخیستو هغه به په یو نامو اخیستو او دوی به نور کارونه کول. د ورځې به 2-3 ځلې اپروول اخیستو بغیر د کوم ایمرجنسي کار او بغیر د کوم نورو کارونو څخه. د دې له وجې دوی اوس د پرمیټ اخیستلو کې سختي راوسته. نو الله دې وکړي چې په دې نوي قوانینو باندې تاسو پوه شوي وئ کم چې د پرمیټ اخیستلو لپاره دوبۍ پولیسو واضح کړي دي. که د دې حوالې سره تاسو کومه پوښتنه لرئ هغه ماته په کمنټ کې ولیکئ یا د واتساپ شمېره کومه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري تاسو کولی شئ چې ماته واتساپ کې میسج هم وکړئ. زه به کوشش کوم چې تاسو ته په وخت جواب درکړم. په آخر کې که چیرې تاسو د ویډیو خوښه شوي دا زنونو سره ضرور لایک کړئ او خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی هم د دې څخه خبر شي. که چیرې دې چینل ته نوی نو دا زنونو سره ضرور سبسکرایب کړئ او بیل نښانې هم کلیک کړئ تر څو زما راتلونکي دغه شانتې ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته به رسیږي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.